بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، زما د ننني لیکچر موضوع چې دا هغه میډیول 4 ده او د دغه ټاپک چې کوم دا کویرینګ ملټیپل ټیبلز یعنی جوینټس. موږ څنګه کولی شو چې د ملټیپل ټیبلونو څخه ډیټا راواخلو او هغه جوین کو سره. په دغه میډیول کې به څلور لیسنز موجود وي چې لومړی لیسن چې کوم دا انډرسټینډینګ جوینټس ده، دوهم دا کویرینګ وذ انر جوین ده، دریم دا querying with outer join ده او څلورم دا querying with cross joins and self joins ده. دغه ماډیولز مقصدونه چې کوم دي یعنی objectives چې کوم دي هغه دغه ده چې په select statement کې دا joins په مرسته ملټیپل ټیبلونو څخه ډیټا رااخیستل یا query کول دي. دوه مقصد چې دغه inner join کې queries لیکل دي، دریم د outer joins queries لیکل او څلورم چې دا د self joins and cross joins queries لیکل دي. دوستانو زه خو زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیغ ته سپارم. الله مو مل